वस्तालु बटा जमा कपन शाह चितोर लहदरा बंद जड़ा गुलो नशीना गुमे वायाशना बसरत बिना गुंगेश वले जमीर लरम ज आखिर इंसान यमा सचीरा नशो विदी पोइनयम नादान मा। अस्सलाम वालेकुम कदरमनو कतونکو سکندر حیات یم او څنګه چې د ټپو سلسله مو شروع کړې ده او د نوي ټیلنټ مخې ته راوستو یوه سلسله مو شروع کړې ده. په دې خاوره باندې ډېر ښه ځوانان چې دي نو هغه موجود دي چې ډېر ښه آواز لري، خو هغوی لږ شانتې مخې ته راوستل پکار دي. نو په دغه وجه باندې دلته کې نن راسره د شب قدر د سیمې یو ډېر تکړه ځوان چې دی نو هغه راسره ناست دی او وختي مو یو څو ټپې واورېدې او په موږ باندې هغه پښتو کې وي غونې زیګ زیګ کړل. نو ډېر زیات ښکلی ډېر زیات حد آواز دی. زه یم چې تاسو سره لږ شانتې د هغوی تعارف وکړو او بیا د هغوی نه ټپې او یو غزل یا سندره چې څه هم وي هغه به ترې اورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ خیر دی، شکر دی. زمونږ کتونکو ته لږ شانتې خپل نوم ووایه او شب قدر کې د کوم ځای؟ زما نوم سلیمان دی، شب قدر کې د ګونډا یم، د نعمان د تره زوی یم. او چونکې زما د فن سره ډېر شوق دی، خو ما کې خپل ذاتي زما ښه ټیلنټ دی، ښه دغه دی، خو ما څوک سپورټ کوي نه. نو دې خپل سر لرالمه ما وی چې انشاءالله د دوی په وینا به انشاءالله زه مخکې شم، زما به تاسو سپورټ وکړئ انشاءالله. کتونکو ډېر زیات ښکلی آواز دی، تاسو یې هم سپورټ کوئ او داسې آوازونه هغه چې دی نو مخې ته راوړئ چې دغه شانتې دا ځوانان دغه د خپل آواز جادو چې دی د هغه ټولې خیبر پښتونخوا ته ورسي. سلیمان لومبی چې د وختي کمې ټپې وکړې په کم طرز کې زه یم که هغه ټپې را سره شریکې که او بیا به درنه وروسته غزل چې دی نو اورو. هسې په څو طرزونو کې ټپې دله درځي به؟ جی تاسو چې کم طرز یادوئ انشاءالله. دا وختي چې د کم طرز کې ټپې وکړئ په دغه کې او بیا چې د یو بل طرز کې هم د سره وکړئ. वस्तालु बटा जमा कपन शाह चितोर लहदरा बंद जड़ा गुलो नशीना वसला परस्तो और रुस्तु गोरी है द जालिम लुरे पजड़गी दियो विश्तमा हवा गयाराना में पकड़ना शुल है चिहाला लो लो ले बोतलमा वर सरतलमा او زما دسا उकड़ल चिलाड़े है नरे नरे जड़ बस्ता रापस चवीना او زما د یار داسې خندا ده د شلو کالو مرور پخلا کبینا یو پل طرز کې راته وایم. جی بالکل. او سپینې سپوږمۍ وایاشنا بسرت بنا ګونګې شوې ولې و ګونګې شوې ولې نوای حلونه او سپینې سپوږمۍ وایاشنا بسرت بنا ګونګې شوې ولې هی ګونګې شوې ولې نوای حلونه او زما د یاره داسې خندا ده زما د یار داسې خندا ده او زما د یاره داسې خندا ده کنه زما د یار داسې خندا ده او د شلو کالو او د شلو کالو ماره بر پخلا کبینا ګونګې شوې ولې و ګونګې شوې ولې نوای حلونه
او سپوږمۍ د بیري او سر لرالا سپوږمۍ د بیري سر لراغلا او زما ځانان د دیواله په سوري زنا ګونګې شوې ولې او ګونګې شوې ولې نه وایې حلونه او سترګې بهر څا تورولې سترګې بهر چا تورولې او سترګې بهر چا تورولې سترګې بهر چا تورولې او پدې دل مالت کې زاپا ګوت شما ګونګې شوې ولې او ګونګې شوې ولې نه وایې حلونه او سپینې سپوږمۍ وایه شنا بچرته وینا ګونګې شوې ولې او ګونګې شوې ولې نه وایې حلونه او پروندې دور او د ځوانۍ پروندې دور د ځوانۍ پروندې دور او د ځوانۍ کنا پروندې دور د ځوانۍ نن دې په قبر کورکوړی نارې وخینا ګونګې شوې ولې نه وایې حلونه سپینې سپوږمۍ وایه شنا بچرته وینا ګونګې شوې ولې او ګونګې شوې ولې نه وایې حلونه. سلمان ډېر زیات خوند یې وکړو، ډېرې زیاته مننه. او څه غزل یا لوبه سندره درته یاده ده په یاد وکنه؟ انشاءالله یو داسې لږه زمزم غزل خو راله راځي. جی د چا غزل دی داسې؟ جی د بادر زیب غزل دی. او جی او زړه لرم ضمیر لرم زه آخر انسان یما څه چې رانه شوي دي پوه نه یم نادان یما زړه لرم ضمیر لرم زه آخر انسان یما څه چې رانه شوي دي پوه نه یم نادان یما څه چې رانه شوي دي پوه نه یم نادان یما مرګه مانه مو تخته راشه چې دې ووینم 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 خپل زړه به تحفه درکم هو خپل زړه به تحفه درکم زه دغسې ځوان یمه څه چې رانه شوي دي پوه نه یم نادان یمه عاشق मुझे आशिक तूने बनाया वला वल्ला आशिक मुझे आशिक तूने बनाया वला वल्ला दिल है मेरा तेरे सीने में दिल है मेरा तेरे सीने में ये क्या गजब यार है सजना यही प्यार है हाय सजना यही प्यार है बस कसेदा गुल बेना जड़े जाला रसल खुरे बस कसेदा गुल बेना जड़े जाला रसल खुरे बस कसेदा गुल बेनाज रज़ाला रसल खुरे बस कसेदा गुल बेनाज रज़ाला रसल खुरे
یار وای اسانه ده ډېره بله ګرانه ده څه چې رانه شوي دي پوه نه یم نادان یمه څه چې رانه شوي دي پوه نه یم نادان یمه زړه لرم ضمیر لرم زه آخر انسان یمه څه چې رانه شوي دي پوه نه یم نادان یمه څه چې رانه شوي دي پوه نه یم نادان یمه. ډېر ښکلی ډېر زیات زبردست اواز دی والله دې وکړي چې مخې ته راشي کتونکو تاسو د دې ملګري اواز چې دی نو هغه واورېدو یقین وکړئ ډېر زیات صلاحیت دی پکې او ډېر زیات مخکې تللی شي باید مونږ او تاسو یې سپورټ کوو تړ چې دی نو هغه وکړو ټیک ټاک آی ډي به درته هم دی په خپله وي او نمبر به هم درته دی په خپله باندې ووایي تاسو که څوک هم ورسره رابطه کول غواړئ نو دغه نمبر او ټیک ټاک آی ډي چې څه وي هغه ورته په خپل ووایئ. زما د ټیک ټاک آی ډي چې ده هغه ما په خپل فیسبوک سلیمان اخونزاده د پروفایل تصویر دی پې او کاپي لینک مې خپل آی ډي ته سینډ کړی دی نو که زما آی ډي غواړئ 0316 096 50 59 باندې زما آی ډي ده وړه ای ده ورپسې سلیمان خان دی ورپسې 3414 دی دا زما آی ډي ده د ټیک ټاک تاسو زما ټیک ټاک هم کتی شئ او څنګه چې سر خبره وکړه چې ستاسو د سپورټ ما ته ضرورت دی نو چونکې انشاءالله را روان وخت کې انشاءالله ستاسو به ډېره مننه وي که ما سر په خبره باندې ما سپورټ کوي نو ستاسو ډېره مننه والسلام. قدرمنو کتونکو تاسو د سلیمان اخونزاده خبرې واورېدې او دغه ټیک ټاک آی ډي هم فالو کوئ فیسبوک کې هم فالو کوئ او نمبر یې هم وي په دغه ورسره رابطه تاسو کولی شئ خو یو خاص خامخا چې دی د دوی سپورټ وکړئ دا زمونږ ځوانان دي دا د دې خاورې صلاحیتونه دي او دا خاوره دا وطن د دې دغه ځوانانو کې ډېر زیات صلاحیتونه دي خو صرف او صرف د سپورټ ضرورت دی که چېرې مونږ یې سپورټ کو او مخې ته راشي نو زمونږ هم فایده ده ستاسو هم فایده ده او د دې خاورې او د دې علاقې نوم چې دی نو هغه روښانه کولی شي نو باید صرف یو ځل سپورټ کوئ اواز تاسو واورېدو هر څه ستاسو مخې ته دي نو باید سپورټ کړی شي. موږ سره فواد نادان څوک چې یو تکړه شاعر هم دی هغه او د دې سره سره چونکې دوی سلیمان چې دی دا د نعمان اخونزاده چې دی نو هغوی په د لنډ تنګ وخت کې راغوښتي نو د نعمان اخونزاده او د فواد نادان خصوصي مننه کوو او د هغوی هم ډېر زیات شکریه ډېره مننه یو ځل بیا د الله په امان.